سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو موږ په دې درس کې تناسب ولوستل او اوس فیصد او نسبت لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ فیصد. ګران زده کوونکو د عدد محاسبه د 100% له مخې ته فیصد ویل کیږي یا فیصد هغه کسر دی چې مخرج یې 100 دی. بیلګه لاندې عدد ته تاسو ښه ځیر شئ دا فیصد ده. لکه ځینې یې کیدای شي موضوع تاسو اورېدلی چې دغه موږ موضوع څه ده 2% رسېدلی. دا په څه معنا چې 2% رسېدلی؟ په دې معنا چې دا 2% مساوي کیږي 2 په 100 باندې. دا د دې معنا لري چې موږ د 100% څخه موږ 2% خپل کار ترسره کړی دی. یا داسې وایو چې یو کار 140% ته رسېدلی یا ترسره شوی ده. دا په څه معنا؟ یعنې دا مساوي کیږي 140%. یعنې په کوم امکانات چې وو د هغوی نه هم موږ ډېر کار کړی ده. فیصدي ورته باسو یعنې 140 په دې معنا چې 140 پر 100 باندې. همداسې فیصدي کولی شو په نورو شکلونو باندې هم ولیکو لکه د اعشاري په شکلونو. دا په څه معنا چې موږ د 100% څخه څومره کار کړی ده مساوي کیږي 0 د 0 سره لاړ شي. تاسو 14 په 10 باندې تقسیم کې څو کیږي ګرانه زده کوونکو؟ 1.4 کیږي. 1.4 یعنې موږ د 100% څخه 1.4% خپل کار ترسره کړی ده. دا په دې معنا ده. او داسې کابل ولرو لکه 500%. دا په څه معنا؟ یعنې یو کار د 100% څخه 500% ترسره شوی دی. نو دا د فیصدي موږ باسو چې موږ د 100% څخه څومره کار ترسره کړی ده. 0 د 0 سره لاړه دا 0 هم د 0 سره لاړه ده. 15 یو سره باندې تقسیم شي څو کیږي؟ 15 یعنې 50%. یعنې موږ که یو کار 500% امکانات وي موږ د 100% څخه تر اوسه 50% کار ترسره کړی ده. دا و د فیصد تعریف. ګرانه زده کوونکو فیصد سیدي فورمول هم لري. د فیصد فورمول په فیصد کې 4 بنسټیزه مقدارونه شتون لري کوم چې عبارت دي له کل، جز، مقدار، د 100 عدد او هغه فیصدي چې په دې شکل باندې ښودل کیږي. یعنې کل دا د فیصدي فورمول ده. کل، جز، فیصد او دلته هم 100. په دې شکل باندې د فیصدي د سوالونو په حل کولو کې هم ښودل کیږي. کل مقابل جز بیا 100 مقابل فیصد ده. دا د فیصدي فورمول ده. په دې شکل لیکل شوي دي او نامعلومه ارزښت مستقیم تناسب څخه ترلاسه کولی شو. یعنې څرنګه راځئ ګرانو زده کوونکو چې یو سوال حل کړو بیا تاسو پوهېږئ. ګرانو زده کوونکو موږ یو مثال لرو چې 120 عدد 20% ترلاسه کړي. څه معنا؟ یعنې 120 دا ایمونګه کل شو یعنې مجموعاً دي. ایمونګه جز څه شی ده؟ نامعلومه ده. سیمونګه جز څه شی دي؟ فیصدي خو موږ وویله چې 100 ده دلته هم خپله 100 لیکو. اوس د 120 عدد 20% ترلاسه کوو. یعنې بل فیصدي څه معلومه ده؟ 20% ده. څه ده موږ ته معلومه ده؟ جز نامعلومه ده، کل هم معلومه ده، فیصدي خو خپله ده. په هره د فیصدي د فیصد په سوالونو کې ثابت دی. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو چې دا سوال حلو. دا څرنګه حلېږي؟ مساوي ده یعنې 120 قلم دی د دې 100% څخه دا مساوي کیږي. جز نامعلومه ده x پر څو فیصد معلومه ده؟ 20%. لیکو 20%. دا اوس موږ طرفین وسطین کوو یعنې مستقیمه تناسب څخه ترلاسه کوو. چې دا مساوي ده طرفین وسطین چې ترسره کوو 120 ضرب د 20% دا شو طرفین. 120 ضرب د 20% دا شو طرفین مساوي کیږي 100 ضرب د x دا وسطین شو. ګرانو زده کوونکو اطراف په 100 باندې موږ تقسیموو تر څو چې موږ د x قیمت ترلاسه کړو. 100 د 100 سره لاړه ده نو x مساوي کیږي. دلته موږ اختصار کوو. 0 د 0 سره ځي 0 د 0 سره ځي. اوس چې 12 2 سره ضرب څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ 24. ځکه چې 2 ضرب د 2 4 2 ضرب د 1 2 یعنې موږ د جز
قیمت څه ده؟ 24 ده. دلته یې لیکو چې د x قیمت 24 دې ته مونږ وایو فیصدي، یعنې د 100% څخه که 20% وي د 120% څخه 24%. تخفیف په څه معنی ګرانو زده کوونکو؟ یعنې پلورونکی اکثرا د پیرودونکو د راجلبولو لپاره محصول له اصلي نرخ څخه په کمه بیه پلوري چې تخفیف ورته ویل کېږي. یعنې څرنګه؟ ښه تاسو ځیر شي بېلګه ته ګرانو زده کوونکو د یو توکي اصلي بیه 380 افغانۍ ده، که دوکاندار په 300 افغانۍ وپلوري د تفریق فیصدي او د تخفیف اندازه ترلاسه کوي. یعنې یو قیمت چې دی مقدار د تخفیف مساوي ده 80 افغانۍ ده. ولې 80 افغانۍ؟ ځکه چې مونږ وویله د توکي اصلي قیمت چې دی 380 دی 380 دی، خو د مشتری د جلبولو لپاره دا په 300 خرڅېږي. یعنې څه معنا؟ یعنې کل لیکو مونږه چې 380 دی د 100% څخه عیناً د فیصدي په شکل باندې جزء څو ده؟ یعنې مونږه تخفیف څو ده؟ 80 دی. نو مونږ د 100% څومره تخفیف ورکړی دا نامعلومه ده. عیناً لکه فیصد باندې تخفیف هم کولی شو څه مخې ته نیسو. څه دا مساوي کېږي؟ یعنې 380% مساوي د 80 پر x باندې. دا ګرانو زده کوونکو مونږ طرفین او وسطین کوو چې مساوي کېږي 380 ضرب د x مساوي ده 100 ضرب د 80. اطراف تقسیموو په 380 باندې. کله چې په 380 تقسیم کو 380 له 380 سره ځي x مساوي کېږي 0 له 0 سره ځي که 100 مونږ شپږ سره ضرب کېږي 600 تقسیم په 6 باندې کېږي 80.8%. دا ده مونږ د توکي چې 380 افغانۍ قیمت لري د دې هغه مقدار د تخفیف څه ده؟ 14.8% وځي. عددي افادو باندې عملي. د عددي افادو باندې د ریاضیکي عملیو ترسره کولو لپاره موږ لاندې دستور په ترتیب سره اجرا کوو. لومړی موږ عملیه په قوسونو ترسره کوو. دویم موږ د ضرب او تقسیم عملیه لیکین څخه خیته ترسره کوو تر څو هر یو لومړی لیکین څخه خیته راشي. دا مهمه نه ده چې دا ضرب یا تقسیم. دریم موږ د جمع او تفریق عملیه ترسره کوو. ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ځیر شي بېلګه ته که موږ داسې ولرو چې 4 جمع 3 قوسبند ضرب د 2 منفي 15. دا مونږ عددي یو افاده ده چې جمع او تفریق پکې راغلی ده. اوس یې حلوو. اول شی کوو قوس له منځه وړو. څرنګه قوس له منځه وړو؟ یعنې جمع عملیه ترسره کوو. 4 چې 3 سره جمع شي څو کېږي؟ 7. یعنې 7 ضرب د 2 منفي 15 دا مساوي کېږي 7 چې 2 سره ضرب څو کېږي؟ 14 منفي 15 مساوي کېږي. اوس د 14 له 15 لاړ شي څو پاتې کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 9 پاتې کېږي. دا مونږه عددي افاده چې مونږه حل کړله جواب یې 9 راووته. اوس راځو ګرانو زده کوونکو اوسط باندې. اوسط په دې معنا چې د یو شی منځنۍ برخه مونږ پیدا کوو. په عمومي ډول مونږ 3 ډوله اوسط لرو. یو چې دي ورته وایي هارمونیکي اوسط. هارمونیک اوسط ده. دویم چې دي حسابي اوسط ده. حسابي اوسط. درې بل اوسط چې مونږ لرو دې ته وایو هندسي اوسط. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو که تاسو اوسط ولیدل چې په دې شکل و جذر داسې و چې 2a ضرب د b تقسیم پر
A منفي B باندې دې ته هارمونیکي اوسط وایو. دا تاسو چې ګورئ ګرانو زده کوونکو لکه د هارمونیکي اوسط فورمول دوه A ضرب د B پر A منفي B باندې ده او همدارنګه حسابي اوسط چې دی A جمع B تقسیم پر دوه ده د حسابي اوسط فورمول ده او د هندسي اوسط فورمول څه ده جذر د دوه A ضرب د B ده. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت